بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مو ټاکلې ده څنګه کولی شو یو نوی ډرایف جوړ کړو. ښه، ځینې ورونو پوښتنه کړې وه په واټساپ له لارې او د فیسبوک پاڼې له لارې پوښتنه یې کړې وه چې څنګه کولی شو یو نوی ډرایف جوړ کړو، یعنې یو ډرایف نه هغه یو څه MB یا ډیټا واخلو بل ډرایف ته اضافه کړو. یا ښه، د دې لپاره به تاسې په کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکئ، هغه ډیسکټاپ په سر یو کار چیرته وي، ښه زه ډیسکټاپ په سر په کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکئ، منیج به ووهئ، لږ به ورته صبر شئ. ښه، تاسو ته به دا رقم صفحه خلاصه شي کمپیوټر منیجمنټ، دې کې به تاسې ډیسک منیجمنټ پیدا کړئ. ښه، ډیسک منیجمنټ. ښه، مثلا تاسې د ډي ډرایف یو څه دغه حافظه یا MB چې ورته وایي یا GB دا ډیره ده، نو تاسې غواړئ له دې نه یو ډرایف جوړ کړئ، یو بل ډرایف جوړ کړئ. نو دې کې تاسې رایټ کلیک به وکړئ، شرینک والیوم به کلیک کړئ. ښه، شرینک والیوم مو چې کلیک کړ، دلته به تاسې هغه څومره MB چې غواړئ، مثلا که تاسې غواړئ 2 GB ډرایف جوړ کړئ، نو دلته به تقریبا د 2000 به ولیکئ، یعنې 1 GB 1040 MB کېږي. که غواړئ 1 GB جوړ کړئ نو 1040 ولیکئ. نو دلته زه غواړم 1 GB ډرایف جوړ کړم 1040 لیکمه، نو دا به چې وکئ شرینک به ووهئ. ګورئ دغه ځای کې هغه 1 GB اندازه څه شوله جوړه شوله، خو تر اوسه ډرایف نه ده جوړ. په هغه کومه اندازه چې دې ته راغلله نو هغه باندې به رایټ کلیک وکئ، بیا نیو سیمپل والیوم به کلیک کړئ، دا به نیکسټ کړئ. ښه، دا به بیا هم نیکسټ کړئ. دلته به تاسې هغه نوم ورته انتخاب کړئ، هر نوم چې ورته انتخابوئ چې به یې کوئ نیکسټ به یې کړئ، بیا به یې نیکسټ کړئ فینش. ښه، راځو ورته صبرېږو. ښه، ګورئ کمپیوټر ته چې زه راسمه، دلته ماته د H په نوم شی جوړ شوی ده، ډرایف جوړ شوی ده. ښه، که غواړئ بیرته دغه ډرایف بیرته له یو ډرایف سره یو ځای کړئ، نو دې لپاره تاسې په مثلا غواړئ H ډرایف بیرته ډیلیټ کړئ، نو تاسې به چې کلیک کړئ ډیلیټ والیوم به کلیک کړئ، دا به چې کوئ ډیلیټ کړئ. ښه، اوس غواړئ اوس که غواړئ دغه ډي سره یو ځای کوئ، نو تاسې به رایټ کلیک په ډي وکئ، ایکسټنډ والیوم به کلیک کړئ، دا به هم نیکسټ کړئ. ګورئ تاسو ته دغه ځای کې هغه اندازه راځي، دا به انتخاب کړئ، بیا به نیکسټ ووهئ، بیا به هم فینش. بیرته هغه H ډرایف چې و هغه څه سو ډیلیټ سو، نو له دې ډي سره څه سو یو ځای سو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو له نوي ویډیو نه خبر شئ، او ورسره د بیل آیکن هم